چې خیر دی موله کیسې که زنویرې یای زی خشول غوړه د خدای نه چې دای چیرې یای و داسې د نوي چې زه خالي په دمه یعنې سړی چې یو ځل په یوې به په ډېر نن سبا د چا د زړه نه ووتې و نه رامې اشنا د زړه نه ووتې و مخشه مې ومنه تر ویښته ویلیس مې په رښتیا د زړه نه ووتې سلامونه ملګرو نیکې هیلې احترامات مې ومنئ امید لرم چې ټول به روغ رمټ او د صحت په جامه به یې ملګرو ولي رحمان تنها یم او راغلی یم مشخیل علاقې ته خیالي صاحب پره ناروغ محتاج خدای نه دی او راځئ چې موږ او تاسو د شاعري ووارو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ولي رحمان بھائی ډېره مننه چې د عمر لرې زوی ناروغ لوستی مو مشخیل علاقې ته علامه عزتمند که یاره جنید بھائی د حمید بھائی د دغه شکر یاده کوو. مهرباني. خیال محمد مې خپل نوم ده مو مشخیل مې د علاقې نوم ده او خیالي زه خپل تخلص استعمال او اکثر ملګري مې خیالي مو مشخیل په نوم باندې پېژني. نېره خو بس داسې باني علاقې سره تعلق لري ځینې ملګري مې وپېژني خو بس داسې شیرینه دنیش بھائی یا غوښتنه وکړه او مخکې مې ریکارډ کړي یادې هغې ته وایي چې خدای ګو چې وخت د رخصتي څه عجیبه غوندې و جانانه حال مې د زړګي څه عجیبه و او ګلان پرته و پاڼې پاڼې زړونه هم ماتېدل دا ځل موسم د پسرلۍ شیبه غوندې و او چا لیوني ورسره کړي لیوني چلونه ځکه خو حال د لیوني څه عجیبه غوندې و چا لیوني ورسره کړي لیوني چلونه ځکه خو حال د لیوني څه عجیبه غوندې و افسوس افسوس ځان مې که خاورې کړلو بیا هم هغه ورته وایي چې خیالي څه عجیبه افسوس افسوس ځان مې که خاورې کړلو بیا هم هغه خلکو ته وایي چې خیالي څه عجیبه غوندې و او د دوه شعرونه ډېرې ملګري خوښ کړي مروه ترې نه د یوه ورځ ملګري راغلي هغه وویل چې یوونه ذهن نه وتلی کېدای شي یې سره یاد شي چې څه عجیبه مزاج لرم عجیبه سړی یم په خدای د چا خفه کولو ته مې زړه نه کېږي او کېدای شي ډېر پکې راوباسم تورنیت یاران خو د یارانو ازمایلو ته مې زړه نه کېږي کېدای شي ډېر پکې راوباسم تورنیت یاران خو د یارانو ازمایلو ته مې زړه نه کېږي زه هم څه د ستا غوندې فطرت لرم والله د هېچا ځورولو ته مې زړه نه کېږي ډېره مننه ښه دا د مزاحیه نظم دوه بندونه ولي رحمان بھائی ټولې ملګري یې دپاره چې په خپل عادت یک زونار چته جوات کیسه چې د توکو د اقبال د محبت مویل چې پرین ریغ وي دنن سرنګ ژغېږي دوی چې مایان شوی کندر باندې پیږي مویل چې هر څه شوی د سرنګ شریږي دوی چې زوی مړی او چې تار نه خبرې او په خپل عادت یک زونار چته جوات کیسه چې د توکو د اقبال د محبت مویل چې وړ کې دا کیسه په اخر شي تیار شي دوی چې کا تکلیف مو سړای په سوي شي مویل چې څنګه سرنګ دا وخت په تیر شي دوی چې وی وینا پرونکای وي نو خر ته لګیا شه د ملګري په صفات کیسه چې د توکو د اقبال د محبت زبردست او یو داسې مزاحیه غوندې غزل ده چې وایي چې کښلیا په څه د ملګري ختموې چې بې ګناه مې زندګي ختموې او ته چې وایې په چارېدو را رنجال که چې شو مې د ته چې وایې په چارېدو را رنجال که چې شو مې د بیړي ختموې او نوم یې شي خیال چې په تو بل میان شي ته چې په یوه سیا پیپسي نوم یې شي خیال چې په تو بل میان شي ته چې په یوه سیا پیپسي ختموې او یودنې وخورې یس په بل میان شلې اسه په دا پیکي ختموې یودنې وخورې یس په بل میان شلې اسه په وړ کې دا پیکي ختموې ونه کې شیشو په دا خریلی تاندی اسه سوبین په دا گنجي ختموې اسه سوبین په دا گنجي ختموې مو به کاسته داسې غلي وویل چې مو در رهیلو کبابي ختموې وګټه میرنا ته پیلو یا نو پر وګټه په وروشه په دګي ختموې نه نه را چې نقیب باندې سیول دي چې وی چې خیر دی موله کیسې که زنویرې یای زی خشول غوړه د خدای نه چې دای چیرې یای و داسې د نوي چې زه خالي په دمه یعنې سړی چې یو ځل په یوې به په ډېرې داسې د نوي چې زه خالي په دمه یعنې سړی چې یو ځل په یوې به په ډېرې یای و دغه کمال ده چې سړی ورباندې پی یا نه شي کاڼي مټې مې د زړه پسې نسکېرې یای او زه د وصال په شپایا ټول سره ترېږه کاڼي سړی دغې چې تانبیار پسې پیرې یای چې بې وفا جانان پښتنې تارسینه کې به د سخت بیماری پر مې په مو تیرې یای یو غزل چې بې وفا جانان پښتنې تارسینه کې به د سخت بیماری په مو تیرې یای زبردست یو خپل غزل ته وایي چې
یا د اقرار یا د انکار وکړي خو وخو دې کړي جانان د دوه ټکي ګفتار وکړي خو وخو دې کړي خو هغه د ما ته دعا نه کوي پرېږده یې مړه هغه د ما پسې ازار وکړي خو وخو دې کړي اوس ترې نه خوله او غاړه نه غواړم بخیل نه یمه فقط سلام دې زما یار وکړي خو وخو دې کړي زه ترې نه خوله او غاړه نه غواړم بخیل نه یمه فقط سلام دې زما یار وکړي خو وخو دې کړي او زما په مرګ باندې کویر نه کوي نه دې کوي زما په مرګ باندې کویر نه کوي نه دی کوي ویر مې د هغه په مزار وړي وخو دې کړي او ما د مینې که اظهار کولی نشي ماته خیالي د دا کیسه په جار وکړي خو ما د مینې که اظهار کولی نشي ماته خیالي د دا کیسه په جار وکړي وخو دې کړي مننه دا دوه ملګري سپیشل دی د پوره دا شیرینه چې یو خوا غربت خو مو او بل مې د لالي غم و زما ژوند سو خو بس ټوله زندګي غم و خو دا پښتانه د ورورولي په معنا نه پوهېدل د پښتنو دپاره ځکه ورورولي غم و دا پښتانه د ورورولي په معنا نه پوهېدل د پښتنو دپاره ځکه ورورولي غم و او ما په دوزخ حالاتو کې هم ځان هېرو ما سره هر ساعت په خدای د یو سړي غم ما په دوزخ حالاتو کې هم ځان هېرو ما سره هر ساعت په خدای د یو سړي غم و دا خو الله سره یو ځای کړو د الله خواخواګانې رقیب سره زمونږ د جدایي غم دا خو الله سره یو ځای کړو د الله خواخواګانې رقیب سره زمونږ د جدایي غم و ستا په راتلو باندې به څومره چې خوشحال و خیالي دومره به ستا په تلو والله چې په خیالي غم ډېر ښه یار ډېر ښه زبردست کله چې بې قدره شي در یاد به شم ګورې به جهان خو زه به نه یم ملګری او دغه خیالي صاحب چې د ممشخل علاقې سره تعلق لري نو میر سره یې خپله شاعري چې کومه دو شامله کړله نو د میر پروګرام وخت سر ته ورسېد چېرته اوسئ ښاد و آباد اوسئ په لوی الله مې سپارم د خدای په امان